دنیا دا د چا د خبرونو متاثر نشئ، دنیا دا د چا د ټوکونو متاثر نشئ، دنیا دا د چا د مال او دولت نه متاثر نشئ. خلق خبرې کوي، خلق سوي، د دې سره زمونږ څه کار شته نه. موږ الحمدلله یو خپل هدف لرو، یو خپل مقصد لرو، یو منزل لرو، یو سم ځان ته مخې ته ایښي دي چې زه پیدا د دې دپاره یم، زه به دې دپاره کار کومه، زه پیدا د دې مقصد دپاره یم، زه به دا کومه. زما زندگی به د الله د دین په دعوت کې تیریږي، زما زندگی به د قرآن په دعوت کې تیریږي، زما زندگی به د پیغمبر په سیرت باندې تیریږي، د هغې په صورت باندې به تیریږي. زما به سوچ دای چې مسلمان څنګه دین ته راولم، زما به سوچ دای چې ځوانان څنګه دین ته راولم، زما به سوچ دای چې دا خویندې میندې څنګه سمې کړمه. خلک راپسې سوي، د خلکو څه فکر دی، د خلکو څه نظریه ده، زما د دې سره څه کار دی. زما معامله خو د الله سره ده، زما نیت خو مې الله ته معلوم دی، زما فکر مې الله ته معلوم دی. تا ته مې د صفایي څه ضرورت دی؟ که تا ته څومره ځان صفا کړمه او الله ته صفا نه یم، زه صفا نه یم چې الله ته صفا یم، تا ته د یو سل ځلې بدنام یم، تا ته د یو زر ځلې بدنام یم، ستا په نظر کې د یو زر ځلې ځلام دی. ما ته ستا د نظر څه اهمیت دی؟ که زه ستا په نظر کې اوچت یم او که ښکته یم، ما ته د دې خبرو څه کار دی؟ که زه ستا په نظر کې ډېر لوی سړی یم او د الله په نظر کې هېڅ هم نه یم، زه هېڅ هم نه یم، او که د الله په نزد مې مقام دی، ستا په نظر دې نه یم که نه؟ ته ستا که نظر ما ته ښه دی که بد دی، د دې ما سره څه کار دی؟ د دې زما د ذات سره څه کار دی؟ د دې زما د دین سره څه کار دی؟ آخرت کې خو مې ته د الله د عذاب نه بچ کې، قبر کې خو ته ما د الله د عذاب نه بچ کې. زه خو سوال و جواب تاله نه در کومه، عملنامه خو مې ستا په لاس کې نه ده، میزان خو مې ستا په لاس کې نه دی، پولیس رات خو ستا سره نه دی، دا خو ټول د الله سره دی. زه خو هر څه د الله په خاطر کومه. نو چې کله د الله د دین خدمت کې دې خبرو ته به نه ګورې، دې کارونو پسې به ذهن نه وړي، دې خبرو پسې به سوچ نه وړي. خپل خدمت فراخه کوه، چې د چا خبرو پسې تلل یا چا ته غوږ کېغوستل چې دا څه وایي، نه نه نه، دې قصو ته غوږ مږدئ، د الله د دین خدمت وکئ.